هیڅوک هم چاله سم نه کوي، هیڅوک هم د چا په سر لاس نه ږدي. نن سبا نه خپل رونه پکارېږي نه خپل خپلوان پکارېږي، او بس مجبوري چې یو انسان دی فیلډ ته روځي نو خامخا د مجبورۍ نه به روځي، او چې بیا ښځه ذات روځي نو سوچ وکړه چې د هغې به ډېره غټه مجبوري وي. فرض کو داسې څوک جون چې څومره سهولیات دي دا زه تا در کوم زما سره واده وکړو دا فیلډ پرېږدم ته بیا پرېږدې بیا بالکل به جي پرېږدمه، بالکل به پرېږدم چې هغه دومره ماله عزت راکوي، کور راکوي، سهولت راکوي. نو زه دا منډې تړې څه دپاره وښم، همدې دپاره یې وښم که نه، نو چې هغې راکوي نو بیا زما څه حاجت دی. بس ګران کار دی خو بس الله ته آسان دی، الله دې را باندې اسانه کړي. او سره زما چې زما څومره خویندې په دې فیلډ کې لګیا دي د ټولو دپاره زما دا دعا ده چې الله پاک دې د دې داسې د خدای په څوک ورحموي چې د دې فیلډ نه ووړي. چې زما هم دغه زړه غواړي چې زما د عزتي، زما د یو کوري مطلب هر څه پکې ماته میسري. زما هم دا زړه غواړي چې زه د نورو ښځو په شان بس 5 وخته مونځ کوم، پایا دایا صادر مې په سر پروت وي او ښه ښکلې بېغمه په ټیم پاسه په ټیم وده کېږم او ښه پرده کوم. زما هم دا زړه غواړي خو بس مجبوري ډېر بد شی دی جي. زه خو جي کراچۍ کې پیدا شوې یم او کراچۍ کې لویه شوې یم. کور ابایي علاقه مو کومه ده؟ زمونږ ابایي علاقه سوات. جي بس زما خو پلار خو نشته، هغه خو وفات شوی دی او د ګټې وټې داسې څوکونه داسې په سر مې د چا لاس ونه، نو بس دې وجې نه بس دې فیلډ ته رالو. मशहूर माहिर अमलियात और तावीज़ात पीर सैयद फिरोज शाह हर काम 100% गारंटी के साथ मोहब्बत में नाकामी, कारोबार में रुकावट, घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी में इख्तलाफात, बैरूनी सफर में रुकावट, औलाद का ना होना, हर मसले का हल गारंटी के साथ होगा. एड्रेस पेशावर सिटी GT रोड. تکبر سړی په څه خبرو کې دوه سهاره دوه ماښامه زندگی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما په مردان کې د یو ډرامې په سټ باندې. قدرمنو زموږه دغه هڅه دغه کوشش وي چې د پښتو د ډرامې چې کوم هنرمندان دي، کوم سینیر دي، کوم جونیئر، ټول تاسو سره مخامخ کوم جونیئر دی هغوی هم مرسته وکړو، د هغوی اواز راوچت کړو، هغوی باندې څه تکلیفي څه سختۍ هغه هم تاسو سره شیر کړو. نن زما سره چې کومه هنرمنده ناسته ده مسکان، د هغوی هم جون کیسه ډېره زیاته دردناکه، هغوی باندې ډېر زیات تکلیفونه تیر شوي دي، د کور څه مسایلو ته پیښ شوي دي. دوی مخکې ډرامو کې کار کړی خو بهرحال بیا د کور د طرفه څه داسې مسلې رالې چې هغه دوی هغه فیلډ پرېښودو. اوس بیا د دې داسې مجبورۍ دي چې بنده اسره نه یو مطلب په سر باندې سوري نه، نو هغه بیا وایي چې زما هر څه وکړې خو د خېټې هغه تنور سړولو لپاره خامخا بنده هر څه کوي. د دې سره 2 خبرې کوو، دوی د جون کیسه ستاسو سره شریکو. مسکان السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی جي، تاسو ښه؟ شکر. جون څنګه تېرېږي؟ بس اول خو ستاسو ډېره مننه چې تاسو دومره ما لرالی او دومره ما سره کېناستې، زما تپوس مو وکړو. فرض دا خبره او دویمه خبره دا ده چې جون کې خو ډېرې مسلې راځي، تاسو ته پته ده هر رنګه مسلې راځي او ما سره هم ډېرې مسلې راغلي دي. خبرې به کوو ستاسو په جون، ستاسو په ریل لایف هم خبرې کوو، ستاسو په شوبز لایف هم خبرې کوو. ټول وړاندې دا راته ووایه چې چېرته پیدا شو، چېرته لوی شوې؟ زه خو جي کراچۍ کې پیدا شوې یم او کراچۍ کې لویه شوې یم. کور ابایي علاقه مو کومه ده؟ زمونږ ابایي علاقه سوات. سوات. که موږ وګورو سوات یقینا چې د فن په لحاظ سره د ټیلنټ په لحاظ سره ډېر زرخیزه علاقه ده. زموږ زیات هنرمندانې چې فیمیل زیات چې کوم دي زیات د سوات مطلب سوات کې پیدا شوي دي. او جی بالکل. شوبز ته راتګ مو څنګه وشو؟ بس جی ګریلو داسې مجبورۍ وي چې هغې د وجې زه شوبز ته راووتم. بیا لږ وخت دپاره هغې شوبز نه د کورنۍ مسلې وې هغې نه لږه آوټ شوم. اوس دوباره بیا زما داسې څه مجبورۍ راغلي دي چې زه واپس خپل فیلډ ته واپس رالم. شوبز ته راغلم د مجبورۍ نه، واپس هم تلاړې مجبورۍ نه؟ او جی بالکل. شوبز ته راتګ که موږ وګورو زموږ د پښتنې پیغلې دپاره یقینا چې پښتو په معاشره کې لکه ډېر زیات ګران کار دی. رور ماما تره زوی یو څه بل دا اجازت نه ورکوي. تاسو څنګه اجازت میلاو شو؟ جی بس زما خو پلار خو نشته، هغه خو وفات شوی دی او د ګټې وټې داسې څوکونه داسې په سر مې د چا لاس ونه، نو بس دې وجې نه بس دې فیلډ ته رالو. خو شکر دی لکه مطلب ښه فیلډ دی چې څوک ورته په غلط نظر ګوري غلط دی، او چې څوک ورته په ښه نظر ګوري څوک پکې خپل ځان ښه ساتلی شي نو ښه دی. نو بس دومره ده چې لکه موږ اوس خپل لکه کوشش کوو چې
دې کې لکه ښه کار وکړو بس دون اسره کوو د الله نه چې بس داسې مطلب څوکي چې زمونږ په دې سره هم لاس کېږي او مونږ هم لږ ښه شو. که مونږ وګورو دا شوبس مطلب ته شوبس ته رالم د مجبورۍ نه تا د غربت یا بل څه په سر دی مطلب پلار دی نو مور دی نو څوک نو اوس دوباره چې کوم ته رالې نو بیا ستر څه وجې رالې تا بیا شوبس پرېښو شوبس هم دغې مجبورۍ نه پرېښو یا ورور تربور عزیز هغوی به ته په بد نظر کتل او جی بس داسې م وخو لکه زما بس داسې څه ګریلو مسلې رالې چې هغې وجې نه زه سکرین نه آوټ شوم که نه اوس زما بیا لکه دې وخت کې زه بیا داسې لکه زما مجبورۍ واپس داسې رالې چې بې سرې یم لکه مطلب چې بل کار کوم نو دا خپل کار راله ښه دی او چې یو غلط کار کوي مطلب یو څه بل څه کوي دا نه ښه ده چې په شوبس کې لشل روپۍ ګټي خپله خېټه پې دغه کوي جی بالکل بالکل نو اوس واپس زه خپل فیلډ ته دې دپاره رالم چې یاره بیا زه کیدای شي لکه زه د دې نه اول نه دا ځل کې لږ ښه کار وکړمه او زه مخکې شمه نو دې وجې نه په دې سره باندې بیا خپل فیلډ ته رالم هغه هم په ما باندې د کور د طرفه څه داسې څه مسلې نه وې چې لکه زه د سکرین نه لر کېدمه هغه زما خپله مرضي وه هغه ټایم سره هغه ټایم زه خپل لکه خپل زړه راته وی چې توس د سکرین مطلب اول د شوق نه راغلی وي لکه ډېر خاص مجبور دا پیره چې کوم رالي دا ډېر غربت نه ډېر مجبورۍ نه رالي نه چې هغه هم شوق نه هغه هم مجبوري وه خو هغه دومره نه وه مطلب چې بیا کله ما دې فیلډ کې لږ کار وکړو نو بیا زه د سکرین نه لږه آوټ شوم په خپله لکه د خپل زړه نه بس مطلب ستا زړه نه غواړي چې په دې فیلډ کې زه کار وکړم خپله مې لکه زړه نه منله چې زه دې فیلډ کې نور کار وکړم خو چې اوس لکه لږ وخت تېر شو بیا مجبوري راله بیا سخته راله نو واپس خپل فیلډ ته بیا راووتم ګوره ستا مطلب ستا چې کله لږ مطلب ښایي که نه د پیسو نه ښایي ستا به ورور مې ستا به عزیزه مې ستا به تربوره مې چې کله ته خوار شي کله ته غریب شي دا ټول به نه لاس راکاږي هېڅوک هم چاله سم نه کوي هېڅوک هم د چا په سر لاس نه ږدي نن سبا نه خپل رونه پکارېږي نه خپل خپلوان پکارېږي او بس مجبوري چې یو انسان دې فیلډ ته روځي نو خامخا د مجبورۍ نه به روځي او چې بیا ښځه ذات روځي نو سوچ وکړه چې د هغې به ډېره غټه مجبوري وي څوک دا غواړي زما د سر تور شي زه د خلکو په سړو په مخ کې مطلب ایکټینګ وکړم یا د په سکرین باندې راشم یا دغه ډېر ګران کار دی بالکل ګران کار دی جی ډېر زیات ګران کار دی خو بس الله پاک ته په موږ باندې خپل رحم وکړي او بس امید د الله نه دا ساتو چې داسې څوکي چې بس موږ له داسې څه ذریعه روانه کړي یا داسې څه د ګټې وټې څه دغه روان کړي چې موږ بس د دې نه ووړو او خپل کور کې ښه پایه عزت کینو لکه د نورو ښځو په شانتې او بس خروج کو ستا هم دا زړه غواړي چې زما د کور وي زما د عزت وي زما د دغه وي بالکل جی هر انسان دا غواړي موږ هم دغه غواړو چې زمونږ د عزت وي زمونږ د کور وي موږ له د کور دننه څوک خوراک راکوي کپړه پیزار راکوي عزت مې راکوي هغې نه بعد لکه مطلب موږ خو بیا لکه چې دا راته میلاویږي نو سوچ وکړه بیا زموږ څه کار دی چې فرض کو داسې څوکي الله ډېر بندیان شته نیک خلک شته چې یاره زه تا سره واده کوم زه تا مطلب بار مرتب وزما زه تا تعالی د کور در کوم تعالی گاډي در کوم یا تعالی جون چې څومره سہولیات دي گاډي یا کور در کوم یا جون چې څومره سہولیات دي دا تعالی در کوم زما سره واده کو دا فیلډ پریدم ته بیا پریدي بیا بالکل به جی پریدم بالکل به پریدم چې هغه دومره مال عزت راکوي کور راکوي سہولت راکوي نو زه دا منډې تړلې څه دپاره وخم هم دې دپاره یې وخم که نه نو چې هغې راکوي نو بیا زما ساجت دی ته مطلب په دې فیلډ کې ته خوشحاله نه یې نو بس خوشحاله خو نه یو خو څوک مجبوري ده کوم انسان دا غواړي چې لکه ګوره که موږ وګورو که نه داسې خو موږ تاسو ته هنرمندان زر ته ویم بله ته وي اکټر ته وي او عام پبلک په نظر کې ته یې وډم یې جی اکټر په نظر ته د څوک نه ګوري ته عزت په نظر ګوري بالکل نو تا زړه څه غواړي چې زما د دغه کور وي زما د دغه عزت وي زما د هر څه بالکل جی زما هم دغه زړه غواړي چې زما د عزت وي زما د یو کور وي زما د خپل یو مطلب یو کور لکه مطلب هر څه پکې ماته میسر وي زما هم دا زړه غواړي چې د نورو ښځو په شان بس 5 وخته مونځ کوم پایا دایا صادر مې په سر پروت یو ښه ښکلې بېغمه په ټایم پاس په ټایم وده کېږم او ښه پرده کوم زما هم دا زړه غواړي بس مجبوري ډېر بد شی دی جین دا اوس ما وکتل که لکه زموږ ټولې هنرمندان څومره دي دنیا سړي دنیا مطلب دنیا خلک دی په مخ کې سر تور سر یو څه بل څه دی په مخ کې داسې مړه یقینا چې ډېر د ګران کار دی بس ګران کار دی خو بس الله ته آسان دی الله دې را باندې اسانه کړي او سره زما چې زما څومره خویندې په دې فیلډ کې لګیا دي د ټولو دپاره زما دا دعا ده چې الله پاک دې داسې د خدای په شکر رحمي چې د دې فیلډ نه ووړي او بس پایه عزت کینی د دې ډېر غټ اجر دی خو که څوک پرې پوهېږي ته اوسه پورې تاسو څومره ډرامو کې کار کړی
ما خو مخکې چې یو 2 ډرامې کړې وې لوکل او بس هغې نه بعد بیا لکه زه د دې فیلډ نه ووړېدم مکمله او اوس دا زما فرست ټایم نن زما ډرامه ده دا دویم مطلب دا هغه دی کړو نه پس یو 15 کال پس بیا جی بالکل 4 کاله 15 شو چې هغې نه بعد اوس دا بیا زما اوپننګ وشو د ډرامې ډېر د مجبورۍ نه ډېر د ډېرې مجبورۍ نه جی بالکل ډېرې مجبورۍ نه وشو قدرمنو دا مسکان چې موږ سره خبرې اترې وکړې ډېرې خبرې سره نه کوي په زړه ډېر زیات درد دی هغه وایي چې ډېر زیات د مجبورۍ نه دی فیلډ ته راوتې زما زړه اوس هم زما زړه نه غواړي زما زړه مطمئن نه دی چې زه د لسشلو سړو په مخ کې ناس یم سرتوره ناس یم په سکرین باندې راشم زما دا بالکل زړه نه غواړي خو څوک هم زما مجبوري ده پلار نشته مور نشته نور څوک دا سری نشته داسې څوک نشته زما په سر باندې لاس کېږدي نو که داسې څوک چې دله د حیا جون ور کولی شي د سره واده کولی شي د په سر باندې لوپټا چولی شي نو بالکل دا تیار دغه د وجه فیلډ دا فیلډ د کې زه بالکل نه خوشاله دا شو به زه پرېدم او چې داسې ماته اسره ملو شي چې زما په سر باندې څوک د حیا صادر واچي نو کو دا سوکینو د سره بالکل رابطه کولی شي دا د یو ثواب کار دی مطلب دا د شو بزنس ډېر لري تل غواړي خو بهرحال اسره خو پکار ده اوس په نزي اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان